سلامونه دوستانو، ستاسو حال څنګه دی؟ زه هم دا اوس دا ویډیو ګورم که چیرې د دې جملې پوښتنه زه ستاسو څخه وکړم چې دا جمله ماته انګلیسي ته واړوي نو تاسو څنګه اړوئ؟ که نه پوهېږئ څنګه یې واړوو نو دا ویډیو تر پایه وګورئ، چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو ته لایک ورکړئ، او که تاسو ته دا کار ډېر سخت وي نو فقط دا ویډیو تر پایه وګورئ او خپل نوټونه او کتابچې مو تیارې کړئ. راځئ چې ویډیو شروع کړو. ښه دوستانو، اول د دې زمانې تعریف کوو. تعریف یې دغه دی دوستانو: This tense is used for an action which is going on now. دا هغه کاري عمل لپاره کارول کیږي کوم چې اوس جریان ولري. زه هم دا اوس تاسو ته درس درکوم، تاسو هم دا اوس دا ویډیو ګورئ، زه هم دا اوس بازار ته روان یم، زه هم دا اوس موبایل ګورم. دغه ټولو کارو دپاره موږ کومه زمانه کاروو؟ پریزنټ پروګریسیو یا هم پریزنټ کنټینیوز. هغه زمانې ته ویل کیږي چې په حاضر وخت کې جاري وي. هغه کاري عمل چې په حاضر وخت کې جاري وي دغه دپاره دا زمانه استعمالولی شو. که چیرې زه تاسو ووایم مثلا زه مکتب ته روان یم یا زه هم دا اوس مکتب ته روان یم، نو دا جمله تاسو څنګه اړوئ؟ په کومې زمانې سره اړوئ؟ د انګلیسي په کومې زمانې سره اړوئ؟ آفرین، په پریزنټ پروګریسیو سره اړوو. ډېر ښه. لکه دغه مثال he is going to school، دی مکتب ته روان دی یا دی مکتب ته ځي. یعنې دا کار اوس دستي کېږي. دا کار نه په تېر وخت کې کېږي او نه په راتلونکي وخت کې کېږي، بلکې همدا اوس ناو همدا اوس دا کار جریان لري. آفرین دوستانو، تعریف یې هغه دی. بیا یو مثال دی او بیا دغه ویژوالي مثال یا هم داسې انیمیشن مثال تاسو ته جوړ کړی دی دوستانو چې تاسو سم سر په خلاص شي. راځئ دوستانو فارمولونه زده کوو. پریزنټ پروګریسیو ټینس فارمولاس. ښه، فارمولاس د پریزنټ پروګریسیو زمانې فارمولې دي. اوله فارموله پوزټیو فارموله ده چې په هغه کې موږ چاته مثبت جواب ورکوو. که چیرې مو په دې فارمولو سره نه خلاصېږي، اول د واره زموږ د ګرامر د اساساتو ویډیو وګورئ، بیا راسئ دا ویډیو وګورئ. اوس دا ویډیو بنده کړئ او هغې ویډیو ته ورسئ، ویې ګورئ دوستانو. موږ چینل ته نه ځئ، د ګرامر اساسات په نامه ویډیو ده، یا لاندې ډسکرپشن ته ورسئ، هغه ویډیو در سره وګورئ. آفرین دوستانو، دا ویډیو بنده کړئ. ښه، نو دا ویډیو مو وکتله. راځئ دوستانو اوس به مو انشاءالله سر باندې خلاص شي. پازیټیو سبجیکټ پلس هیلپینګ ورب پلس ورب پلس object. subject plus helping verb plus verb ing plus object. تاسو ګنګس کېږئ مه دوستان، زه یې سر در خلاصوم چې څنګه دی. بیا نیګیټیو ده، یعنې منفي جواب یو چاته ورکوو. صحیح دوستانو؟ subject plus helping verb plus verb. دوستانو په دې د هیلپینګ ورب غلطه ناټ زما څخه هېر شوی دی، بښنې سره ډېر بخښنه غواړم. هلته ناټ هېر شوی دی، ناټ ورکړئ. زه به دا اصلي فارمول درته ولیکم، داسې دی. subject plus helping verb. هیلپینګ ورب یعنې کومکي فعلونه موږ ته راشئ چې دا کومه زمانه ده. اوله او دوهمه ویډیو باید تاسو کتلي، بیا دا ویډیو باندې مو سم سر خلاصېږي. پلس ورب ویت آی ان جي، یعنې فعل د آی ان جي سره. ولې فعل د آی ان جي سره؟ ځکه چې دا زمانه جاري ده. کوم وخت چې مو د جاري زمانې نوم واورېدئ نو په دې پوه سئ چې دا زمانه جاري ده. دوستانو آی ان جي غواړي. هغه زمانې چې کنټینیوز دي یا پروګریسیو دي هغه آی ان جي غواړي. صحیح ده دوستانو؟ بل فارمول دی انټراګیټیو، سوالیه. په دې کې د چا څخه سوال کوي. ایز آر ایم پلس سبجیکټ پلس ورب ویت آی ان جي پلس سبجیکټ پلس کوېشن مارک. ډبلیو ایچ کوېشن دی، ډبلیو ایچ پلس ایز آر ایم پلس سبجیکټ پلس ورب آی ان جي پلس اوبجیکټ. دغه فارمول څنګه استعمالوو دوستانو؟ دغه فارمول چې موږ وویل دا څنګه استعمالوو چې زر ښیم. سبجیکټونه خو موږ پېژنو. د سبجیکټ په ځای چې موږ هر یو انتخاب کړي، مثلا ماهي انتخاب کړو، یو مفرد سبجیکټ دی. د مفرد سبجیکټ لپاره موږ لرو دلته درې کومکي فعلونه موږ لرو دوستانو په دې زمانه کې. ایز آر ایم. د دې ایز آر ایم څخه کوم یو تاسو استعمالوئ؟ ما ته ووایاست. زه به درته ووایم. ایز چې دی د مفرد دپاره کارول کېږي، آر چې دی د جمع سبجیکټو دپاره کارول کېږي، او ایم چې دی یوازې د آی دپاره کارول کېږي. سر مو په خلاص دوستانو. سر به مو هغه وخت باندې خلاص شي کله چې اوله ویډیو وګورئ، او که څوک چې او چا چې د ګرامر اساسات ویلي نو خامخا یې سر باندې خلاصېږي، نو تر پایه وګورئ دا ویډیو. ښه دوستانو، سبجیکټ مو ولیکئ، یو دانه مفرد مو انتخاب کړئ، او بیا مو د دې کومکي فعلو څخه یو دانه کومکي فعل انتخاب کړئ چې ایز دی. بیا مو د ورب سره ورب ایټ خوړل یو ورب دی که یا دوستانو؟ د ایټ سره مو آی ان جي اضافه کړه دوستانو. د ایټ سره مو آی ان جي اضافه کړله، د ورب سره مو آی ان جي اضافه کړه چې دغه ورب دغه زمانه یې کړله جاري. بیا هم په اخر کې اوبجیکټ کار کوي. اوبجیکټ هغه چې کار ورباندې کېږي، دی دا کار کوي په ده باندې. هی ایټینګ بریډ. ښه، هی از ایټینګ بریډ، دی ډوډۍ خوري. هی چې دی سبجیکټ دی، فاعل دی. ایز چې دی کومکي فعل دی. ایټینګ ورب دی، ان جي سره. بریډ ډوډۍ ده. ښه، دی دا کار کوي په ډوډۍ باندې. صحیح ده دوستانو؟ هی از ایټینګ بریډ، دی ډوډۍ خوري. دغه فارمول اړول مو انشاءالله زده سول. د سبجیکټ په ځای یو دانه سبجیکټ انتخابو، د کومکي فعل په اساس د سبجیکټ په اساس انتخابو، او ورب سره آی ان جي کارو، او
object کارو په اخر کې کله چې دا ټول جمله سره مشلو نو داسې کېږي he is eating bread دی ډوډۍ خوري. راځو یو څو دانې جملې مې لیکلي دوستانو دغه جملې را سره ووایاست. I am studying زه مطالعه کوم. I am studying زه مطالعه کوم. They are racing right now دوهمه جمله they are racing right now دوی اوس مسابقه کوي. صحیح ده دوستانو دې کارولې دې یو جمع سبجیکټ دی. صحیح ده نو د دې سره موږ څه کارو آر کارو. ډېر ښه ډېر ښه. he is running دی ځغلي بیرته سبجیکټ مفرد شوی دی او دغه په اساس موږ کارولې دی is آفرین he is running دی ځغلي. John is sleeping right now John اوس خوب کوي. John مفرد دی که جمع آفرین مفرد دی نو د مفرد سره موږ کم سبجیکټ کارو کم کومه کې پیل کارو is کارو. ډېر ښه ډېر ښه. او د ورب سره د sleep یو ورب دی د ورب سره موږ کارولې ده ing. که چیرې مو په وربو سبجیکټو په دغه شان سره نه خلاصېږي نو تاسو کولی شئ همدا اوس کمنټ وکړئ موږ به ستاسو دا پوښتنه در جواب کړو. لیټس گو آوټ ناو راځئ چې ته اوس د باندې ولاړ شو. It isn't raining anymore نور باران نه وري یعنې دا حالت اوس جاري دی. دوستانو اوس به تاسو دغه خانخالیانې ډکوئ په کمنټو کې به موږ ته جوابونه راسوئ. They watching TV په دې خانخالي کې څه راځي I am in Rome. صحیح دوستانو جواب هم خپل لیکلی دی خود تاسو به جواب ولیکئ. صحیح دوستانو be quiet احمد is RM کوم یو کار وي په دغو کې احمد is RM. دا نوره جمله چې دا مخکې راغلی دا یې خاشه کوي د احمد څخه شروع کوي احمد is RM په احمد is RM د احمد دپاره کوم یو کار وي is RM کوم یو کار وي ډېر ښه. او د سلیپ سره څه کار و ډېر ښه. نو دا پوښتنې وې په کمنټ کې راته جواب کوي لطفا.